او تاسو د الله نه دغه دعا وکړو، دغه التجا وکړو چې دغه مسلمانان چې کوم دوه ګروپونه چې هغه د سند او د پښتونخوا څومره مسلمانان دي چې دا یو ورور دی، بلکې او دا چې دی یو وینه ده او د یو مسلمان ملک دی، د یو پاکستان دی، چې دوی په منځ کې اصلاح وشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، د درې ورځو نه یو مسله د پټان او د سند یعنی د سندي او د پښتون په منځ کې دا ټرینډینګ چلیږي چې دوی په منځ کې جنگ جګړه ده. په سند کې څومره هوټلې چې دي، څومره بزنس دی، څومره کاروبار د پښتنو دی، هغه سندیانو بند کړو. موږ تاسو پښتون را لګېږي سندي پسې خبرې کوي، سندی را لګېږي پښتون پسې خبرې کوي. د دې په منځ کې چې څومره نقصان رسیږي هغه سندي او پښتون ته نه بلکې یو پاکستاني ته رسیږي. او د دې نه اوچته خبره او غټه خبره دغه نقصان صرف پاکستانی نه بلکې یو مسلمان ته رسیږي. یعنی حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک موږ تاسو ته حدیث مبارک فرمایي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې المسلم اخو المسلم، یو مسلمان رور د بل مسلمان رور دی. مطلب دا چې زو ته چې پیدا شو د پیدایش په وخت کې زو ته چې اول پښتون یا سندي یا پاکستانی نه حسابېږو، بلکې ماو تعالی د ایمان او د اسلام فکر دی او هغه غم پکار دی. زو ته چې اول پیدا کیږو هغه مسلمان پیدا کیږو، الحمدلله. نو بیا چې زو ته مسلمانان شو نو حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک څه فرمایي چې یو مسلمان د بل مسلمان رور دی. نو چې کله رورولي راغله، کله چې بایچاري راغله، نو په دغه وخت کې پښتون او سندي دغه لفظ او د دوی په منځ کې چې کومې تنازع او کومې جګړې راغلي او کوم شیطانان چې د دوی په منځ کې پوکي ورکوي یا کم خلک چې هغه ناپوهه دي، بې علمه دي، په سوشل میډیا باندې چې دی هر قسم جاهلانه پوسټونه کوي، دوی ټولو ته چې دغه درخواست دی. ځکه چې الله جل شانو فرمایي په سورې حجرات کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظیم. الله جل شانو فرمایي چې انما المؤمنون اخوة، اے زما بندگانو بېشکه څومره مؤمنان چې دي چې د چا په زړه کې ایمان وي، که هغه سندی وي، که هغه بلوچی وي، که هغه پښتون وي، که هغه هر څوک وي، که هغه د هر ملک سره تعلق ساتي، الله جل شانو فرمایي چې انما المؤمنون اخوة، بېشکه دغه څومره مؤمنان چې دا رونه دي، فاصلحوا بین اخویکم، او موږ تاسو ټولو ته دغه پیغام دی چې فاصلحوا بین اخویکم، او تاسو د خپل رونو په منځ کې اصلاح وکړئ، د دوی په منځ کې جنگ جګړې مه زیاتوئ بلکې اصلاح وکړئ. صلاح الله جل شانو څه فرمایي، واتقوا الله لعلکم ترحمون، او تاسو د الله نه ویریږئ ځکه چې الله جل شانو په تاسو باندې رحم وکړي. څه مطلب دا چې دغه کومه جنگ جګړه دغه شروع د پدې کې تاوان او نقصان چې رسیږي صرف مسلمان ته رسیږي، صرف پاکستانی ته رسیږي، صرف غریب ته رسیږي. نو په دې وجه باندې چې زمونږ تاسو څومره مسلمانان رونه یو، څومره خلک چې دی مونږ تاسو دغه سوشل میډیا استعمالوو، څومره هغه زمونږ تاسو نه چې جهاد کیږي، که په قلم سره وي، که په زبان سره وي، که په مال او دولت سره وي، که په دعا سره وي، او که هغه په التجا سره وي، که هغه په جړاګانو سره وي، چې مونږ تاسو د الله نه دغه دعا وکړو، دغه التجا وکړو چې دغه مسلمانان چې کوم دوه ګروپونه چې هغه د سند او د پښتونخوا څومره مسلمانان دي چې دا یو ورور دی، بلکې او دا چې دی یو وینه ده او د یو مسلمان ملک دی، د یو پاکستان دی، چې دوی په منځ کې اصلاح وشي او د الله جل شانو په دغه فرمان باندې بچی دی هغه عمل راشي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.